ملګرو اتمن مو پیژندله دا د دارالامان نوې جوړه شوې ماڼۍ ده، خو دا هغه ماڼۍ نه ده چې تاسو لیدلې ده او ډېرو کسانو پکې کار کړی دی او ډېرې پیسې پرې لګېدلې دي. دا یوه سړي جوړه کړې ده او دغه سړي خلیل جان جوړه کړې ده. خلیل اول خو ستړی مه شې، بل دا چې څومره وخت دې پرې ولګاوه، ولې دا فکر درغی او څومره پیسې پرې ولګېدې؟ دا خو اصل کې ما ته دا فکر راغی چې دا ماڼۍ یو وخت داخلي جنګونو کې ټوله ختمه شوې وه، صرف ډانچه یې پاتې وه ډېر بد حالت باندې. ما ویل زه دا جوړه کړه او دا مخې ته کېده او دا باندې ما 2 میاشتې کار وکړ، 2 میاشتې کې مې جوړه کړله. نو داسې معلومیږي چې ته د وطن دغه سره د مینه ډېره ده، داسې نور وطني شیان هم شته. هغه وطني شیان دې زما مینوال په یوټیوب کې وګوري، سپین تڼۍ 0 هلته پوره مرکه شته، ویې ګورئ او د دغه سړي کمالونه به در معلوم شي.